السلام علیکم ناظرین زیب راج محمد ما سره مستر شهزاد حقیر نن زه شهزاده چې څومره ستړي یو هغه تاسو ته پته نشته چې څومره ستړي یو خو چې سبا یې 9 بجو نه نمبر 1 سکول کې اسلم تحصیل صاحب کتاب مخکتله وه کتاب لږ راواخله کیمرامین صاحب چې دوی حضرت دی وښیو ډېر ګڼ شمېر مشاعرانو پکې شرکت کړی و چې په هغه کې نواز مومن صاحب اویس کندي صاحب سعد صاحب ډېر غټ غټ راغو پکې چې پکې اسلم تحصیل په خپله مو ګلماش خلیل صاحب شهورګل شهور زیرک افریدی تریاق افریدی رحمان شیر صاحب شفق افریدی چې کوم خاص ملګری هغه هم پکې شرکت کړی و فلسفه د کتاب کم د اسلم تحصیل صاحب لیکلی هغه د ژوند فلسفه د حمزه شنواري په نظر کې ډېر زبردست کتاب دی تاسو یې کتلی شو هر ځای کې ملاویږي ډېره خواري کړې په کتاب لیکلو باندې مونږ پکې ویډیو کال وکړو سپیشل دعوت موږ ته میلاو او بله دا شهزاده صاحب چې هغه نه پاس 1 بجې نه پاس موږ چې راغلو جمرود دارالعلوم چې کوم غټه مدرسه جمرود بازار کې چې کوم محترم مولانا شیر محمد صاحب دی په هغه کې تقریبا 70 علماء کرام 71 علماء کرام او 60 حافظ قرآن دستربندي وشوه چې ډېره غټه فخر خبره جمرود عوامو لپاره بلکې ورلډ کې پی کې لپاره بلکې ورلډ پاکستان لپاره دومره عالمان حافظان چې تاسو ورته خوندونه واخلو په روژې میاشت کې انشاءالله او په دا خبره موږ ټول شیر محمد صاحب او غول سټاف چې اقبال صاحب د ضیاءالرحمن د ضیاءالله یو ټول ته موږ سلوټ کوو چې په دومره کم وخت کې جمرود له ډېر غټ عالمان او ډېر حافظ قرآن وکړ په دا باندې تاسو موږ سره په کمیسونه کوو چې بالکل بالکل ډېره غټه خوشحالي وه ډېره غټه خوشحالي وه ما ته خو اختر ورځ محسوسه شوه چې کومه خوشحالي وه او کوم پکې خلک تاوېدل او استاد وویل چې داسې ورځ کله کله وي بالکل بالکل خوشحالي کله کله وي ډېره مزه وي ډېر خوند وي چې کوم ګیسټ راغلی و هغه مخه سې ځلېدلو چې کوم میلمه و شیخ الحدیث ډېر زبردست انسان و ډېر ښکلی بیان یې وکړو هغه غونډه ویډیو تاسو سبا انشاءالله په مبشر ټي وي باندې کتلی شو که فیسبوک کې وي که په یوټیوب کې وي یا هغه نه تاسو خوند اخلو چا چې نه وي کتلی کلیما چې څومره خیال و غونډ جمع ولا خلک راغلي وو ټول خلک ډېر خلک راغلي وو خو ډېره خوشحالي خبره وه دا خلک کوز و بار تلل ابراهیم صاحب کور ته کلو کړو نو جاب لپاره ډېره غټه فخر خبره چې دومره عالمان او دومره مفتیان او دومره حافظ قرآن دغه دارالعلوم له وځي بلکې دا ټول د مشرانو برکت دی مشرانو برکت دی دغو خلکو بالکل دغو عوامو او دغو هیلف هم دی ډېر هیلپ دی ورسره چې کوم او موږ خواست هم کوو دا مدرسې هیلپ نه بغیر نه چلېږي چا چې څومره وس مطابق وي که سل وي که زر وي که یو لک وي که چا چینې پورې وي که چا 10 روپۍ حق وي که چا غوړو لوټه وي دغه مدرسې سره تعاون ساتو الله به اجر کوي شاد محمد سلام پیش کرتے ہیں وعلیکم السلام ملک صاحب خیر ले ले कैमरा पड़क पड़क घोड़ा में है निकलो ځکه و چې استاد نه کړه مړه سیکورټي جته و ځکه वो गोते होगा जरूरी गोते होगा मेस्टर ना गोते जरूरी कुछ इसके ज्यादा का पड़को गोते जरूरा का ना ऐप ले से निकला जोदा तक ना का फिर था शायद प्रॉब्लम में और भाई कैमरे लगा प्रॉब्लम लगा शहजाद साहब نه راغلی یوټیوب والا ټیک ده یوټیوب والا ټیکو بندا صحیح ده صحیح ده صحیح ده प्रॉब्लم راغشلو لګي دا ولدو دا فینکس کې دا شی وي دا ټاک ور کامل خپل یو خی ریفریش یو مزه ټیک شو راونه په کنټینر روان دي موږ مجرا کې سفري خرابای راغلو په اواز موږ لګا کړو خاناڅو سیستم تاسو ډېر کمزور دی ها بالکل کمزور سیستم دی ځکه خو موږ یوټیوب سیستم کمزور ہے سبې تاسو ډېر خان باس کې کته شو ډېر ښه کوالټي دا یوټیوب والا
عبدالسلام لکه خرچه وکړو خرچه به وکړو تاسو په تاول سره تاسو په تاول سره شو پل ساتي او تاوان مې نه ده کوي نو خوندونه خو ته اخلي په ګوجره پروګرام نه کنه راته خوند واستنو کشر خان نه ټه پات سره برنو جا خلي بیا خو دا کته کوي کنه تاسو بس حالا موږ چې کوم ویجرا کې تنان دی هغه څه به سوره او څه ستړي او بل کم موږ هم ډېر ځاسلی ولر بدرې پروګرامونه ټیټ کړي او خو موږ وایي چې بناوالو لا موږ راځو زه او شهزاد ځان وته ښکارا کوو بیا یې ورسره ګپلو چې خپانه شو ځکه چې خلک یې موږ پروګرام ته ډېر انتظار کوي سلامت سلام علیکم وعلیکم السلام سلام کیسے ہو ٹھیک ٹھاک فائن بہت شکریہ ویجرا پروگرام دیکھنے کا اردو تو خبر آ رہا نسم سے شعر بده ابدا په شعر دا خو ډول فلسفه په دا باندې وتا غلي کړي کنه ای په حمزه باندې شیدا اسلم تاثیر دی په حمزه باندې شیدا اسلم تاثیر دی پیروکار د دی بابا اسلم تاثیر دی د حمزه خیال برخلا اسلم تاثیر دی په حمزه باندې گویا اسلم تاثیر دی دا ډېر ښه کتاب دی اسلم تاثیر صاحب لیکلی د ژوند فلسفه د حمزه شلواري په نظر کې دا تاسو کتلی شو خوند اخیستی شو ښه شهزاد افریدي لیکلي د شهزاده د ټوپې نه پته لګي چې ښه په زړه مست دی بصیر کم چیلم السلام علیکم خی ٹھیک ٹھاک طبیعت ښه اختر ولی افریدي لیکلي السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو څنګه چل دی څنګه یې ښه یو اختر ولی الله فضل دی ښه یو ته څنګه یې کوم ځای نه یې زی پته قدیر ابو خان صاحب نن په چوټه قدیر بل خوستا کنه که بچا خدای لا کړه ټوپه ټکړه بلتا عبدالسلام لیکلی سهار څه شو سهار نن په چوټه غرمه جوړاو غرمه ته جوړا شو سهار له خو مخام جوړ شو مخام ته جوړ شو سهار له خو مخام جوړ شو او لګهاله زباب او مازغو بو جوړ شو کنه ها بو جوړ شو نو کنه سیکرټری صاحب ته کیبره شاته ته موږ سره جوړ کولای شي نن چې کوم مدرسه کې ډېر غټ جلسه چې و دستر باندې د باره کې ته چې جام خلکو لپاره مخکې ډېر کم عالمانو افغانستان له موږ راوختل خاطر له موږ افغانستان له خلک راوختل دغه مدرسو په برکت په هر کلی کې حافظ قرآن پیدا شو په هر کلی کې عالمان پیدا شول دا دغه مدرسو عالمان ته موږ سلوټ کوو شکر الحمدلله دا ډېره ښه خبره او دا دین یوه خزانه او مدرسه او په دا باندې چې کوم دی غونډه دنیا ابادوي چې یو ښه سړی وي یو ښه هغه وي هغوی پرې باندې رحمتونه وي او هغه وي او چې دا څومره کم وي او هغه وي هومره بیا غضبونه هغه وي زده کړه هم دونه کېږي زده کړه دې کېږي جنازې په هر ځای کې ختم په هر ځای کې په نوم په ډګري ویشه چې تا بس یو کس راونسوه ژامه ودرېږه بالکل فورا په مرګلي چې ډله ټپاره کوي خلکو ګرومونه کوي جنګې کوي پلانټ کې وي مول دا ته ژامه باندې ودرېږي څومره خوشحالي څومره غټه خبره مشکل سي څومره په ټینک کې چې یو کس ته مخکې شو هغه ته جمع وکړي موږ په ټینک کې یو کوري سیبو دا شزمانه بټو هغه سره کنه موږ سرګه مار ودغه هغه کې پلمبر وی هغه کولو کله وی په دریش په سلور شپه کې ختم کولو څله چې پوند ور لامبر نو بالکل نور وګنا نو نو څومره بوجو په څومره لوړ په د باندې او څومره بیا خلکو باندې اوس خو بس په هر اجرا کې او په هر جمعات کې او په هر هغه کې بس کارو خپل مرزه ختمونه مرزه الحمدلله ورجارونه غلا هو سید احمد شاه لیکلي سلامونه ملک صاحب خدای ملک صاحب ته پستر کوټه پی ملک صاحب کم ده ملک صاحب کم ده ملک صاحب اڑ گیا ملک صاحب ادویش پہ هغه شوق و بسای پورا شو اس کا چمجے مر گیا او ملک صاحب وګړ ډېر ته راغلو خپل یو ملک صاحب
تا پختل خلک یو خو ته په اجرا کړي ته غټه دوکه کړې ده ځکه چې خلک د تکل په خپل ځان خلک د تکل په خپل ځان اوس پټېږي د وجرې پروګرام د بلوار ځان مالک صاحب په کوم ځای کې تعالی خو کامل سمز د خوا ګوتې را لګلی شي مالک صاحب کور کې دوړه ختمه وه ویګی کور کې بېزتی خوړلی و ځکه چې اجرا کې ناست و چې بیا اجرا ختمه شوه باران و نو ټول د کور نه بند و کم بېزتی و کمې غوډونه چې ویګه مالک صاحب په کور کې اخیستی تاسو ته نه شو ویلی مالک صاحب چې مخ له څومره سیریس دی په کور کې دومره زیرو دی ځکه چې کور کې بدماشي نه چلېږي ملک صاحب خو یو کوساوي خو جواب نشي راکولی دا نه کسي لیکنی نشي څه وکړي شهزاده صاحب نن خو تا په مدرسه کې ډېر ښکلي ښکلي بوکونه لکه څه شغلې یې کولې که نه بل پکې ابوالله هغه چې کوم ګیسټ راغلی وخت پکې ډېره خبره وکړه که یوه سړي ته پلار ټېلیفون وکړي چې د دی ما سره انګلینډ لاس وځي نو پلار یې خوشحالۍ نه ځایږي نه چې چېرته وځي چې زوی صاحب لاس انګلینډ وځي لاس انګلینډ وځي ټول اوس وځو پاکستان یې همداسې پرېږدو خو حافظ قرآن لس تنه جنت له بوځي ته سوچ کوه چې یخ څومره غټ ایوارډ دی د مور او پلار لپاره ډېر غټ ایوارډ دی مور او پلار لپاره چې کوم 10 تنه ځان سره هغه 10 تنه چې دوزخ له تللي وي او جنت له بوځي بس وجرله مې یو بل سپیشل ولمان وغوښتو امانت کیسې په زوی باندې وکینی وعلیکم سلام خیر کنه تشریف کیا شو دی بیا سیستم ګډوډېږي عزیز خان لیکلي سلام کوم څنګه یو خو ملک صاحب نن په چوټې دی ځکه چې ملک صاحب نن کور کې دوړه ختمه وه نو هغه یې ورسوله بیا راځي څلور شو خو موږ ساکي ابراهیل بدل شو بسم الله جان راغلو بسم الله جان باره کې مشهور دي چې یو ځکه سپیر غوښتي وو کله ته غوښته شی وو خیر دا ویډیو خلاص کړم بسم الله ساکي اسکا خیر واغه ما شهزاده صاحب نن په هغه باره کې چې کوم فنکشنونه دوه غټې پروګرامونه یاره به ټول نه خپل پروګرام دا و د مدرسې ولا د جمعات ولا د خوشحالي ولا راجو بیا دې مې تاو کاچه خاطر یې کې مونږه غوې کنه ها کس مې تلیفون کې یم موبایل شرای اګاډي د خیال کا واسره اګاډي څه کوم ټول دی تیګه وته کېده ورته خاطر لازم ته یو څه خپل غوډه ویا شروع ته چې کتاب نشو دا ګډوډ شو ګډوډ شو نو ته مو یو مړه کډ نه ورو کډ نه لاندې کډ نه باندې شو ام په نه پوي نشي چې و دا خو هغه کله زندگی فلسفه په کې خوشاله ډېر کړي بل لا واخلا کنه بسم الله راوخلا بل کتاب یو راوخلا چاري وي لاندې راوخلا ټیک شهزاده صاحب شاعر سوبر خاکسار دی ما خو جاړل را سره لاس کې به کتاب بجاړل ما خو جاړل را سره په لاس کې به کتاب بجاړل مونږه په جاړه پورې باغ کې سره ګلاب بجاړل یوازې دا چې غریبانو پرې ما کړي جړه یوازې دا چې غریبانو پرې ما کړي جړه پر خوا نصیب مې د وطن خال او نواب بجاړل تاسو دې په کوم نواب خیال دا خو پوره استاد ده مالک صاحب ته نه هوتا یادونه موږ سره پراته مالک صاحب ته خیال له موږ کسي لکه اوس موسم بهار شوده کیمرامین صاحب بسم الله صاحب موسم بهار د موسم بهار باره کې یو ځای ویو کنه زه د سپرلي مستې هوا غواړم زه د سپرلي مسته هوا غواړم خزانه ستا څخه فنا غواړم توبه توبه خزان له بینه توبه
توبه توبه خزان له مینې توبه اها. د بهر مینه پرختیا غواړم مینه نه څنګه توبه وباسي څه وي ته؟ نو بس د اوسه مینې توبه ته وباسي شهزاده صاحب چې د اوسې دا خلای جنگلی و د خلی خولې کیه نه ما خو چې هر څنګه وي مینه وي ورونه په توبه پېږدي کتاب وسیله نیولای کنه کتاب سے એને देखो छोड़ी اجرا کا نه وي تو څه چې اجرا نه کا गुजरा ने वो اجرا نه ای شاعر سړی یم زر جړا راځي شاعر سره شاعر سړی یم جړا زر جړا راځي زر جړا هرڅه په یو خپل ځان نه په هر چا راځي هر چا راځي جړا په هر چا راځي بلې ځکه لیکلي مینا ژوند مینا شعور دی مینا ننګ مینا ایمان دی دلته کې ته مینا ژوند مینا شعور دی مینا ننګ مینا ایمان دی اها مینا سترګې مینا زړه دی مینا روح مینا خپل ځان دی ډېر ښه اعظم جان راغلی په سایکل باندې کتاب په مخ باندې السلام علیکم شهزاده ته سپیشل سلام وعلیکم سلام او ته ووایه چې یو شعر لا یو ډایلاګ شي شعر خو کتاب کې ویلې شو موږ هنوز ده بیا چې لګېدې خلک بسم الله ته هم مشهور وي بسم الله ته یو شعر ته وایه بس خو किताब असरा किताबونه ویا او کتابونه ولا یې کنه وزګه ولسته دوی فکرې ته ډېر ما یا ها څه وتی وی شهزاده په سور کې نه نو ځکه حالات یې داسې دي د شاعرانو دیوالونه مې لوستلي په کثرت دي د شاعرانو دیوالونه مې لوستلي په کثرت دي هر د مینې صفت کړی خوشحال دی که رحمان دی ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه سړی کړو چې شری کله هغه لیکلی کله سومر خاکسار ترانوم خو دو د سره ترانوم کې ویا او ته سباوي نه چې کوم ترانوم سکول کې ویلای وو ترانوم کې ویا او چې ته هم خوې کنه چې موږ یې نزد کو کته راشه کراله شي روغ به نشي پر هرونه کته راشه کراله شي روغ به نشي پر هرونه پر الله په ځای اے پیزا هر مایل نه رس پر لای نو بهار شیرین جلال ده آی های کجالان ور باندې راغی بیا به غور ورته ګوري کجالان ور باندې راغی بیا به غور ورته ګوري ځان په ټول کړي مخ په پټ کړي که ګلاب ده که زعفران ده وای خدای په خراب کړو وی موږ سره په لایل شو عبدالمنان خان لیکلی السلام علیکم خوشحاله اوسئ جوړه کنډمه مشه الله دې آباد ساته په ښه خبره په دا باندې به د شهزاده صاحب یو ډایلاګ شي نه ته ولېږه خیر دو آنکھ کی 12 ہاتھ فلم میں جو کڑا وہ تو ہے خلاص نه بوسره کې برې شاته ملک بسم الله جان لاسته چې خا کیمرا مین کوي خا فیسبوک کرم دا فیسبوک پلاس کوي غوتی بسرو پلاس کړي او خوشایم ګرځي د څه نه دا لکه روزګار کوي دا بس په ډیپټي کې دی ها ډیپټي کې دا بس خارج سره ډیپټي کوي ډیپټي کاوه ډیپټي چونه کې رضوان غربتی لیکلی घर बैठे वीजा अप्लाई करे सऊदी अरब की मशहूर कंपनी अलमरिया का वीजा अप्लाई करे फौरी वीजा رضوان عمر بٹ صاحب په خیر आले په خیرون ته چې موږ په پروګرام کې چلاوي خپل وقفه زی وقفه نو مو خو خاص سره سمبالو لازم نه غوډي څه نشله نو بس څه هغه ورته وایه موسم ګډوډ دی نو چې شیر نه په هغه کې کنټرول نه باندې شي بیا په شکل چې نه ها دا کېشته لدر سره خای چې روان وي په غرور اله خاور جوړه خاورې کېږي به ضرور واه ډېر ښه حقیقت ویلای ډېر ښه لدر سره خای چې روان وي په غرور اله خاور جوړه خاورې کېږي به ضرور
ګټ په خنداګانو هېر شوی درله اوږد سفر ګټ په خنداګانو هېر شوی درله اوږد سفر وژاړه رب ته څه ساعت په خپل قصور هلته څوک نشته در سره په خپل عمل وي هلته څوک نشته در سره خپل عمل وي نه درځي په خس کله ورور او خپل تربور هلته یو نه پکارېږي خپل عمل پکارېږي موږ سره په لاین عمران راغلو ویلي چې راجو بای او شهزاده بای ته سلامونه وعلیکم سلامونه وعلیکم سلامونه وعلیکم سلامونه وعلیکم سلامونه لکه افغانستان غرونه او پاکستان ګیلاسونه ګیلاسونه قیمتي دي کله خواږه لکه امونه خواږه لکه امونه او کله وې سره کوي لاسونه لاسونه سره کوي سم کار دی وشي بیا شاهین افریدي پکې لیکلي السلام علیکم څنګه چل دی ښه یو سلام په خیر راغلی سخي ماما په نظر نه راځي خیر دی شاهینه په خیر راغلی تا ته موږ هرکلی یو په خپل پروګرام د حجره شو کې تا چې پوښتنه وکړه بابا سخي له بابا سخي دی چې کوم کور ودانه ډېر سخت ډارېږي ټلیفون یې ورته کړی و چې په وخت راورسېږه دوړه نشته نو هغه ورغلی دوړه یې ورسوله رزق ورسره نو تاسو ته سبا په دغه ټایم همدلته حاضر وي یو غیب ډېر ښه پروګرام کړی د دمخور په وړدې کې راغلی وویږه نو تاسو ورته خوند اخیستی وي بسونه بسیز نه پړه واخه څوک چې رسي بیا یا څوک دی دا نشته که نه یا که نه نشته کله لاک ولګېدو طبعا مبلغه مبلغه تالو کولو کله ولګه چې على تيسكا اخو يا استاذ خاله نن زه او شهزاده ډېر ستړي شوي یو ځکه اي كانت كل انا كي پاسې تاسې نم نشو تېرېدی که نه تاسې هم شهزاده صاحب ته ورته څه یې که نه هغه زه ورته ته څه ویم نو چې تاسو څه چې تا- څه خو ته وویل نو روجې په تا کوم پروجیکټ راخوشای چې خلک ته خندا واخلي هغه ته روژې ولي هغه جوړو که نه ګپ شپ پنې که نه چې زر له جوړو کړو چې ما شان دی یو ونه کې په روژه کې نه جګړه وکړي نه خرابې خبرې چاته وکړي نه داسې وکړي چې بس روژه یې نیول دي خالص نور کې هر څه کوي شهزاده به یو ډرامه راخوشه په روجاماتي باندې روجاماتي باندې بله روجا موږ ډېر ښه هغه سبقونه ورکړي وو خلکو له روجاماتي جګړې پکې خیلي وو چې رورانو باندې کې توتو بېبې باندې شکاسې واوړي دیګي واوړي آیا پر روانه کې موږ خلي وو روجې نه ورځ به مخکې موږ پرېږدو تاسو ورته خوند اخلو چې الله میر ولي په خیر او مقصد انشاءالله نو بسم الله الرحمن الرحیم ته څه ویا که نه بسم الله کیمره شاته خبره نه ممنوع نو مونږ ته خو ویلی شي که نه ورا ته خو یې هم ښه ګڼېږي نه مخ غنی و چې ته تصویر هم ونه ګڼېږي که نه تصویر ته نشي دی نه تصویر ته څه ضرور دی مړه تصویر خو داسې نه وي چې تاسو لګیاو نه مونږ ولګېو خو چې ته هم ما نور کې نو څه کو کوم څه خبرې ما کړې دیوال جوړ شوی که نه خاطر ته ته پته نشته دیوال ته خو جوړ شوی عمران پیغاټي عمران لیکلی چې شهزاده نن بې سوره ښکاري بې سوره نه ټیک ټاک وي خو بس هغه ماحول داسې دی چې دوباره کې هغه شو انسان دی شهزاده بې سوره معلومېږي بې سوره نه ټیک ټاک دی خو نن ستړی شوی ځکه چې پیله د اسلام تاثیر صاحب کتاب افتتاح وه د ژوند فلسفه د حمزه شنواري په نظر کې دغه مرستې راکړه بیا هغه نه پس راووتو چې مدرسه کې ډېر غټ فنکشن و جامعات مدرسه چې کومه دارالعلوم ډېره خوشحالي ورځ وه 70 عالمان فارغ شول او 60 حافظ قرآن فارغ شول چې موږ لپاره ډېره فخر خبره بلکې نه ټولو مسلمانو لپاره فخر خبره یا یو ته څه ورته یې که نه ویزه بارا کې ډېر هغه سوري ویزه چې ابل کاسه وکړه چې را نمبر در سند کیو هغه چې ویزه باندې څه وکړو
سعودیا غیر کې نو کړه اویس کله لیکلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم سلام. اویس په خیر आले تا ته موږ هر کله وایو. بیماری ولیم خوي ښه یعنی کې خو کنه بیماری بیمارو کنه دا ټیکو کمر شي بیمارو. خاغه وس کرنے عمر شروانی لیکلی السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم سلام کاری جان په خیرونو خې تکړه مدرسه کې رالو کنو نه مدرسه کې نو دا ماډل په ماډل ډېر ګران او ډېر عزیز او ډېر کوم ځای بس یو ځای دی او خسړی الله دې خلک دی الله دې کامیاب کړي واده ډېر تر دینداري پېسته کړي په دا باندې یو خو پاریز والا کس دی څه بیا سره کنه بیل هم ورسې بسم الله ورځ چې ته تیر کړه خلاص سره ورځ بس دلته تر راغلم چې تر راغلم بازار کې تیر کړه بازار کې ته نو وایتلې یعنی چې دا جمعه دا وسوله ماشاءالله ماشاءالله څومره خوشاله ورځ ډېر خوشاله عمران لیکلی چې راجو بای سنوي نو شهزاده بای خاموش راځي او دا خبره تا کوو او دا دې ګور کوم چې په چوغدو کې دا څوک نه خوشټاټیږي نه څه خبرو چې جنریټر ترونه اسلې دلی کې څه مطلب یې شهزاده باډي تبا کسا او خرج پرستا او سټایل تا خبرو کې ډېر کمزور ہے څه چې اوس ورسم کې دې چې په سیرا وځي تخته من دې در توپ دی ها ملک حبیب یې سلام علیکم ټول برګو ته وعلیکم السلام نن ټول نشته به صرف زو شهزاده یو هغه تاسو بلاواله پر راغلی و ځکه چې نن ډېر ځاستری شو یو طرف ته اسلام تفسیر صاحب کتاب ریلیز کې دوه ورځې نو بل طرف ته مدرسه کې 70 عالمان او 60 حافظ قرآن فارغ دل ورځ چې موږ په ډېر زیات مصروف وو او یا الله شکر وباسو چې موږ د ښکار لپاره خوښ کړي وو په کې ټیم هم پکې هغه شو ځکه چې په دوه کې کېدای شي الله پاک موږ هم یو طرف ته دي پته نه لګي بسم الله مزه ډېر وکړه کنه ډېر خولي خلک راغلي عبد الله شاه لیکلي جلال طرفه پاریز ور خلک راغلي سلامونه جلال ته وای تاسو سلامونه موږ ته ورسېدل تاسو سلامونه موږ ته قبول دي خاص کر شهزاده ته ډېر مننه او ملک سخی لیکلي بخو چوټي اگست ما خو چوټي اگست و مړه نو خو څه دریم هغه نه سکول چې په پاخاګي چوټي واسطه یم کچا کې چوټي واسطه چوټي چاله اگست و چوټي هو هډ ماستر لا خو درخواست نه راغله تا په یاره کې بلټر ته ویلی نو بلټر خو چوټي نشي کولای نشي کولای ته په باندې به شپې کو پروګرامونو له وته دي سخی ته اوس هغه فیس معافي درخواست لیکي مغرب کامیاب دی عمران لیکلی ټول پروګرام راجو به شروع کې کړی وي هر ټیم ډیره ډیره بولي عمران وایي دا خو موږ سټاپلې چې سټاپلې سړي بیا ته مزل نشي کولای او سټاپلې موږ ځان سره څو ځل ټیم کې جټکا دغه وخت کې پوښه غړپ ټیر ولګي ګراوند او شهزاده هو موږ شه لکه غس لاس کې چې کوم زړه ته لشکیر وي ډیره مهرباني اورته کې خو غچای دی کې بسم الله ته څنګه بسم الله ډیره مزه خاصه دام تلې وو دام د مدرسې د چکر لته وو او ټول د ماحول یو کته د نظر یو کته د مبارکي یو کته او د چیرې یو کته او د خوشحالي یو کته نو په ژوند کې دا ما پیله ځل ولیدا په جام بازار جمعه کې دا سي غټه خوشحالي دا سي ډېر خلک ناس او دا سي ټیم ناس خلک مې ولیدل چې کوم ناس یو خو اعلان ته کې څوک په وځي څوک دا غځای کوي خو بس نو کوی ته وځي سخت شیطان سره تیز کړی وي نن د الله فضل او د الله رحم او چې هغه ټول ته ناس خبره ته او د الله ولا خبره وروي بالکل ډېر ولا په الله په ټول له عمل توفیق ورکړي ډېر ښه پیله ځل د خپل خبرې وکړه چې حاضرین د خوشاله کړ تقریر مې دا جذباتو نه وي عمر شنواری لیکلی چې ډېر مړه ډېر مزه په دین کې ده عمر شنواری لیکلی شهزاده صاحب راجو صاحب تاسو څنګه بیخي څوک شته نه دا ولې مړه ډېر دي سړی خو کیمرې شاته څوک شرمېږي څوک ټیټېږي څوک نه غېږي که نه اوس که یوه ته وي چې را دروم او بل ته وي که نه نو بس
اول بسم الله ته ویو چې درځي څه په وکړو ټول کې ځنې خلک کیمرې شاته خوشحال وي ځنې کیمرې مخې ته خوشحال وي ځنې دواړو ته خوشحالي لکه افتاب شاته خوشحالي مخکې خوشحالي خالد خان لیکلی السلام علیکم راج محمد او شهزاد به څنګه یو امید لرم چې خبر یو پروګرام ډېر خوند کوي یخني زیاته شوې ده الله تعالی دې کرم او فضل وکړي اوس شوري شو ته کامنټس باز کې شوري وي کامنټس نه خاطر اوس ولر کټول جواب اخو ته ته وی کنه چې په کامنټس خط به کې د شوري کې تبا کامنټس تب په شوري وي چې کامنټس پورا شي کنه ها خالد نظر ولا غلو کا خبرو باندې ډیره مننه ولې ساده څنګه ته رسې ها خیر شو شاذب لیکلی شهزاده ته سلام وکړه چې دکاندار سلام کوي اترز وای دلال نه وعلیکم سلام شاذب بھائی خیر یار دسره خو موږ غاني کوم تړ دی وکنه ورته ګورې وکړ شو چی دکان لا غلا بڑا اترز وای د ها ډیره مهرباني ډیر خوشحال شو حافظ خان لیکلی سلامونه ټول خوشاله اوسه حافظ په خیر اله لو سره بلو ها اچھا سره حافظ ها حافظ سره ما چې بسم الله سره الله بلو عمران لیکلی د کمر صاحب کمر به سوسیږي بالکل خاص کر شهزاده ته به سوسیږي ځکه چې زو کمر لګي ولا به خبر چې کمر نشته زور په بال دی یاره کمر ملک سخی لیکلی ملک خلک غواړي هغه په چوټې دی ملک وجرا کې ملک وشي وجرا نه بهر شي کنه بیا پالک وي نو څو پروګرام ټول زور دی مړه چې ته وځي او بشر ول لیکلی چې دل په کې چای نشته بس چای ډېر وس کله چای دسته بهر می چانک لره ای پردې بیمار چا ها بهر می زړ چانک اصل کې دل په نمبر اسکول کې غاټه پالټي او پای کې چای بسکټو خو بیا مدرسه کې ډېر غټ پروګرام وو بیا دلته دکان کې تور چای وس کله مخ کې لولل چای دغه خان سبب نشته قدیر چاخلی پخلی والا دې چې کې چای هي چې چای هي بس چای بس چای اساق لیکلی سلام جی ټول ته اساق په خیرونو اساق ډیره مهرباني خوشحال شه اساق ټول دوستانو ته سلام ټول ډیره ته سلام ټول دیوالانو ته سلام او ته په خپل خیر ټیک ټاک سور کې امید چې اختر له راتسم کنه راتسم خبره لاسو مسملوګه ما لاسو څنګه ولاو تم څه به غلطه وی راځو شیر دې پاسلو غاوا مته ایسا کالور خو خپل پیژنې ځکه چې ګوالډي پته شوی بازار کې دا چې څومره بخله شریف دی شي دبره شریف نه کپډرما کې ولا کېدار وګړو کوترا کې کوترا ته پته ای څه سویلې نشم چې زه خسړې دا نه خسړې خولې نه خسړې ځکه چې خولې له شي نو خسړې کوم شي خولې لا غته جوړيږي زهر خولې نه جوړيږي بس دې ټکي ما استعمال او همیشه کامیاب وو چې وای چې زیم نو ولا جوال دی شیطان شي بس دې ټکي ما استعمال او الله رب العزت هر وخت وار چیرته کامیاب لدی ای د خپل غړي او چې جناب زمان نه مې باقي کوم زی راځي از زمان یو صرف جنان جګنه څه پکې زمان نه ما جنان خو نه موږ ریګولر راغلو شهزاده صاحب دانش خان السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر راغلی ګله امید علم چرو جوړ بو نن ورځ هم څنګه تیر شو راج خان واسه خو دې تیر شو واسه موضوع کې تیر شو کنه نن ورځ شروعات په دکان لا وکړ سبوی کا وسره دکان کې بیا سپنه بجې ټلیفون وشو چې راکوشه په لمبر اسکول کې د ډاکټر اسلم تاثیر صاحب د کتاب مخکتله وا په حمزه بابا کتاب لیکله د ژوند فلسفه د حمزه شلواری په نظر کې ډېر زبردست کتاب دی تاسو یې کتلی شو وی بجې پورې په لمبر اسکول کې ګیرو فنکشن و ډېر ښه شاعران راغلي وو وی بجې نه پس چې ماسپښین مونځ وکړو په جامع کې خبر شو چې په دلته غټه دستاربندي ده بیا دستاربندي چې زه او شهزاده لاړو تقریبا 70 علماء کرام فارغ شول او 60 حافظ قرآن فارغ شول چې ډېره خوشحالي خبره ډېره غټه جګړه ده وایي ډېره غټه خوشحالي خبره چې په علاقه کې څه خواږه خوشحالي ده
ها رضوان لیکلي سلام ټولو وعلیکم بشرانو ته رضوان خان بھائی ها مالک چې په اجرا کې نه وي نو بې سوره وي ټوله بالکل به سورې کاغان وي دا تاسو دا نظر دی تا نظر بې سوره دی تا نظر وړوکی نو ځکه ته اجرا وړوکی بې سوره لیدی شي ها اسحاق ویلي چې حقیقت حقیقت څرګند ده حقیقت پای حقیقت سیکرټری د لا پولیس ته په بټه ته کوشش باندې شوی دا خو چې بسم دا الله ته اوس حقیقت څنګه ویم نو بسم الله تعالی بس ټیمه پوره باندې آیا، چې موږ لا ټیم راکړو ورګه چې دا څو هغه کو بس وګړو ټیمه پوره آی والله دې دا دعاګانې چې کومې کړي په جمعه کې وشوي الله رب عزت دا قبول او منظور کړي په خپل دربار کې ها دا د خپل صفات دي او ډېر خوشاله ورځ وه ها هغه لیکلي کنه اسحاق خان راجو بھائی زیادہ سلام علیکم سلام شاهین لیکلی السلام علیکم څنګه چل دی خیو شیخ محمد نظر نه راځي شیخ محمد خو بستله نظر کوي لال بادشاہ ته ویلکم یو په خیر راغلی حالل موږ ډېر زیات ستړي شوي وو پروګرام هم صرف تاسو پر راوړی و چې تاسو پسند هم ساتو سبا ورځو نوي پروګرام نوي ټاپک سره تاسو ته خوند نه اوس په اخره کې موږ مسافر لپاره پاکستان لپاره مسلمان لپاره دوا سپیشل کوو مالک د المسوسه دوا سلام وایي مالکه تاسو لګونه موږ ته راورسېده مباشر تم سلامونه وړوکي تم سلامونه زنده باد علام کامیاب ساته یا الله ته ټول مسلمانان الله ته ټول مسلمانان باندې رحم ډاکټر ابو کې سلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب الله کامیاب ساته دوا ټول کې راغله شپه کې نه و حسیب او فیدی په کې راغلو خیو وعلیکم السلام خیو بالکل الله خوشاله ساته ټول آباد او خوشاله او بریالي اوسه واخر دعوانا الحمد لله مسافر دې بلا کامیاب ساته ټول مسلمان دې الله کامیاب وسه